یو مسلمان د یهودو په شرابخانه کې ناست و شراب یې څښل. شراب یې څښلي و، ډېر د نشې حالت کې و. انسان چې شراب وڅښي هغه بیا په ځان باندې هوش کې نه وي. دغه مسلمان د یهودیانو په شرابخانه کې ناست و، شراب یې څښلي و، ډېر نشه کې و. یو یهودي راغی، د مسلمان ته وایي اوس د مسلمان د ایمان ازمیښت دی. د مسلمان ته وایي وایي ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیژنې او ته محمد پیژنې. هغه مسلمان د شرابو حالت کې په نشه کې هوش او حواس یې کار نه کوو، لیکن د شرابو بوتل یې راوچت کړو. دا یهودي په دا سر ویشتو، وایي ته زما نه د پیغمبر خو زمونږ اخري ساره ده، ته اوس زما نه غم اخلې، هغې باندې هم ګزار کې. ستا ګمان او خیال څه دی؟ ته وایې چې دی به نشه کې وي، دی به په هوش او حواس کې نه وي، دی به شراب څښلي وي، دی به یو داسې الفاظ وایي چې دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه انکار وکړو، د هغه د امتیت نه وځي. ظالم هغه خو زمونږ اخري ساره ده، هغه هم زمونږ نه اخلي. نن زمونږ او ستاسو نه هغه اخري ساره کافران راغوستی دي. روز به روز قادرې حمله کوي، روز به روز په ختم نبوت باندې قادرې متوسس کېږي. روزانه قادرې د عقاید و جهان د نبوت دعوې کوي. ولې وجه څه ده؟ وجه څه ده چې د عقاید و جهان د ختم نبوت دعوې کېږي او ما ته مسلمانان ژوندي یو؟ وجه دا د مسلمانانو هغه حس مړ شوی دی، د مسلمانانو هغه د جهاد حس او هغه د غلبې حس کار پرېښی دی. که د مسلمانانو کله دغه د جهاد حس راویښ شو، د جهاد دغه حس یې کار پرېښودو، بیا به انشاءالله العزیز په ختم نبوت څوک ډاکه نه کوي، بیا به په ناموس رسالت او ناموس صحابه څوک انکار نه کوي، د هغې نه به څوک مخ نه اړوي. د مسلمانانو د جهاد حس مړ دی. یو ټایم داسې و